کوشش کوو چې هغه اعمالو کې د کوم د لاسه چې به الله تا سره مینه کوي. ډېر زیات اعمال دي چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. او دا خبره په ویلو کې هم عجیبه ده، الله سبحانه وتعالی د خپل بنده سره مینه کوي. ډېر غټ د شرف خبره چې عرش والا رب د چا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی موږ په هغه کسانو کې په کوم باندې چې الله سبحانه وتعالی مین دی او د کوم سره چې الله سبحانه وتعالی مینه محبت کوي. په هغې نه مخکې به یو خبر وکړم د اسبابو نه مخکې. که ته دا وایې چې زه په الله باندې مین یم او الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، نو دا درته په اوله کې ووایم چې هر هغه کار به پرېږدې د کوم نه چې الله منع کړی او هر هغه کار به کوې کوم چې درته الله ویلی. اولنی سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې ته د الله سره مینه وکړي. چې کله ته د الله سره مینه محبت کوې نو الله به تا سره مینه محبت وکړي. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه. ای ایمان والو که چېرته تاسو زما د دین پرېښو، ور الله غني ذات دی، او که تاسو کې چا زما دین پرېښو فسوف یأتی الله بقوم، الله به بل قوم راولي او هغه به څنګه یحبهم ویحبونه، الله به دغه قوم سره محبت کوي او هغه قوم والا به د الله سره محبت کوي. نو دې کې څه وایي الله به د هغوی سره محبت کوي او الله سره د محبت په څه وجه کوي؟ ځکه چې هغوی د الله سره محبت کوي. نو څومره چې ته د رب العالمین سره محبت کوي دومره به هغه تا سره محبت کوي. او د هغه سره غټ محبت کول دا دی چې ته د هغه د دین قدر وکړي، د هغه د حدودو کومې پولې چې الله یې ښودلي د هغې قدر او احترام وکړي. د الله سره مینه محبت دی. کله چې د هغه نوم واوري زړه دې نرم شي، کله چې د هغه خبرې واوري خوشحاله شي او زړه دې کېږي چې همیشه دې د ناستو د ستا مینه د الله سره او دې شي انسان سره رب العالمین مینه کوي. دویم سبب چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د قرآن سره مینه کول. چې څومره یو سړی په قرآن باندې مین وي، څومره د قرآن تلاوت کوي او څومره په قرآن کې سوچ کوي، څومره د قرآن علم کوي، دومره به الله په دې سړي باندې صحیح مین وي. د افسوس خبره او د یېرې خبره او ډېره خطرناکه خبره، او څومره چې د قرآن نه لري دومره به د الله نه لري. او زه نه تپوس کوم جواب ځان له ورکړه، نن دې څو پاڼې تلاوت کړی، ځان له جواب ورکړي چې ستا د مینې پته ولګي چې ته په الله څومره مین. ته دا معلومول غواړې چې الله په تا څومره مین دی، بس ته دې ته وګورې چې ته په قرآن څومره مین یې. څومره چې یو سړی د قرآن سره مینه کوي دومره به رب العالمین د ده سره مینه کوي. دا خبرې د چا دي؟ د الله. او څوک چې د چا سره مینه محبت کوي نو د هغه په خبرو باندې نه مړېږي نه مړېږي. څومره چې ته په الله مین یې دومره به دا خبرې اوري. ځکه دا نیکان خلک همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن سره تعلق ساتي، همیشه د قرآن تلاوت کوي. دلیل به څه دی چې کوم سړی په قرآن مین نو الله دغه سړي سره مینه کوي؟ دلیل به هغه حدیث دی چې کوم بخاري کې راغلی دی چې یو صحابي به دا چل کوو چې په هر رکعت کې به سوره اخلاص به وي. نو څه کسانو شکایت وکړو رسول الله ته چې یا رسول الله دا پلانې چې دی په هر رکعت کې سوره اخلاص وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سلوه، زه نه تپوس وکړي چې دی ولې دا کار کوي، څه چلې د نور قرآن نه دی یاد یا بله څه مسله ده. نو تپوس چې وکړو نو هغه ورته وایي چې دا په دې وجه چې دا د الله کلام دی، زه په دې صورت باندې مین یم. بل په دې کې د الله سبحانه وتعالی صفات دي لأنها صفة الرحمن، نو ځکه زه په دې صورت باندې زیات مین. په دې کې صرف د الله باشه، په دې کې صرف د الله صفات دي. چې کله هغه رسول الله ته خبر وکړو نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه، تاسو لاړ شئ هغه ته ووایئ ان الله یحبه. ګوره دا سړی په قرآن باندې مین دی، نو نتیجې سره ووته الله هم د دې سړي سره مینه کوي. او په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اخبروه ان حبک ایاه ادخلک الجنه. د دې صورت سره د مینې د لاسه الله ته جنت ته بولي. ته چې په دې صورت باندې مین نو الله ته جنت ته بولي. سم خیال چې سړی په ټول قرآن باندې مین او د قرآن د تلاوت په مخه کوي، په مخه یې کوي، تفسیر یې زده کوي، ترجمه یې زده کوي او یادی یې زباني. دې سړي سره به رب العالمین څومره مینه کوي. ځکه چې واضح دلیل لسته په مینه باندې زه په الله مین یم. دلیل لري، زه دا په خبرو ډېر مین د قرآن تلاوت ډېر کوم، یادوم په سینه کې قرآن پروت دی. دا څومره چې انسان چې په سینه کې قرآن پروت دی د قیامت پر ورځ رب العالمین ته مخامخ شي. دریم سبب چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی د بنده سره مینه کوي هغه دا دی چې جهاد کول د رب العالمین په لار کې. جهاد د اسلام
یو عظیم رکن دی، غټ رکن دی او هر سړی نشي کولی، ځکه چې د دې لپاره مضبوط ایمان پکار دی. په دې کې به د بدن قرباني ورکوې، د مال قرباني به ورکوې، د بچو به ورکوې، د مور پلار به ورکوې، د علاقې به ورکوې، لنډه د دې ژوند قرباني به ورکوې. او د ژوند قرباني ورکول دا ګورې د خبرو کار نه دی، دا چې ایمان نه کنه نشي کولی. نو د الله په لار کې جهاد کول دا ډېر غټ ایمان غواړي او ډېر شرف ول انسان چې الله ولدا دا موقع ورکوي. الله دې موږ دغه موقع راکړي، الله دې موږ شهادت راکړي په خپل لار کې. جهاد الله په لار کې کول، الله سبحانه وتعالی دغه کسان مبارک وي، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، الله مینه کوي او الله محبت کوي دا کسانو سره چې هغوی جهاد کوي د الله په لار کې. دې کې څه ټکی راغلی؟ الله د هغوی سره څه کوي؟ محبت کوي. که ته دا وایې چې الله په تا باندې مین شي او تا سره مینه محبت کوي، جهاد وکړي. او جهاد د الله په لار کې وایي، د ملک دپاره نه، د قوم نسب دپاره نه، د ژبې دپاره نه، د صرف او صرف د الله د دین دپاره، سره د شروطو د قواعدو د قوانینو. نو جهاد هغه جهاد چې د الله د دین دپاره وشي. څلورمه وجه دا ده د مسلمانانو سره مینه کول. د مسلمانانو سره مینه محبت کول، الله به تا سره مینه محبت کوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې سوی دا کسان مبارک، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، مخکې سوی أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. او دغه کسان کوم سره چې الله مینه محبت کوي، دغه کسان د کفارو په مقابله کې ډېر سخت او د مسلمانانو سره سری ډېر زیات نرم دي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم الله وی یو د حدیث ته وکړي وجبت محبتي للمتحابين فيا، هغه کسانو باندې زما محبت واجب شوی دی او لازم شوی دی چې دغوی سره محبت وکم، کم کسان چې زما د پاره د یو بل سره مینه محبت کوي. بیا وی وجبت محبتي للمتجالسين فيا، الله وی زما محبت واجب دی دا کسانو لپاره او هغه واجب شوی دی کم چې زما د پاره د یو بل سره کینی. مخکې وی ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، او کم کسان چې زما لپاره زما د راضي کولو لپاره په یو بل بسیزي دی، یو بل تپوس کوي، دی یو بل سره منډي وي، نه دا کسانو باندې لازم شي دي چې دوی سره مینه محبت وکړي. کته دا غواړي چې الله تعالی سره محبت وکړي، نو سبکه مسلمانانو سره محبت کوي. په دنیا کې هر مسلمان چې هغه د پر وسره پاک ساتي، الله تعالی سره مینه کوي. بل د چا سره چې تعلق ساتي د مسلمان سره د دنیا لپاره باندې ساتي، مینه محبت صرف او صرف دې لپاره چې الله راضي شي. نو څومره چې وسړي کې ایمانی دومره به سره مینه کوي، او څومره چې وسړي نافرمانی نو دومره به سره څه کوي؟ دشمنی کوي. نو اوس کافرانو سره دشمنی کول دا زمونږ دین دی، او د مسلمانانو سره مینه محبت کول دا زمونږ دین دی. نو د مسلمانانو سره خیر خواهی کوي او د خپل زړونه پاک کوي. چا سره په زړه کې بغض، حسد، کینه دا به بالکل نه ساتي، او کوشش وکړي چې مسلمان سره منډه ووي، کوشش وکړي چې هغه سره مرسته وکړي، کوشش وکړي چې هغه سره په سخته کې ودرېږي. پنځم سبب دی د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي نو الله به تاسو سره مینه محبت کوي. دلیل قل ان کنتم تحبون الله، ای پیغمبر دې خلکو ته وایي که تاسو په رښتیا د الله سره مینه کوئ فاتبعوني، نو زما تابعداري وکړئ، یعنی د پیغمبر تابعداري وکړئ. نتیجه به سره وشي یحببکم الله، الله به تاسو سره مینه محبت وکړي. که څوک دا غواړي چې رب العالمین عرش والا رب ما سره مینه محبت وکړي، د پیغمبر طریقه مضبوطه راونیسه، مضبوطه راونیسه. او د چاره طریقې لپاره ګوره د پیغمبر طریقه پرې نه دی، دې نه چې د مولوی صاحب لپاره د پیغمبر حدیث پرې دی، دې نه چې د قام قبیله لپاره د پیغمبر طریقه پرې دی، دې نه چې د مذهب لپاره پیغمبر پرې دی. ځکه چې دا شرک یې خو دی الله ته دا غواړي چې الله تعالی سره مینه وکړي، او زه دا غواړم بس صحیح ده څوک الله سره مینه وکړه، نه د رسول الله تابعداري وکړي. دې جواب ته د رسول الله تابعداري چې د رسول الله تابعداري وکړه، نتیجه یحببکم الله ويغفر لكم ذنوبکم، تاسو سره مینه کوي او تاسو ګناهونه به وبخښي. خلوص یو سړی راغی زه په الله مینه یم او زه غواړم چې الله ما سره مینه وکړي، موږ ته د پیغمبر تابعداري وکړه، وینا زه خو د مذهب نه مجبور یم. نتیجه الله مو سره مینه کوي نه کوي سره. پوښه چې کوم سړی د قران او حدیث مقابله کوله دا صفه نتیجه ده چې په دې باندې الله نه دی مې الله دې سره مینه کوي. ځکه چې الله دې سره مینه کوله نه د پیغمبر تابعداري کوله.
او دې چې پیغمبر تابعداري نه کړله د سره مینه نه کوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه راونیسئ دغه خپل شکل دغه په شکل جوړ کړئ خپل لباس دغه په لباس جوړ کړئ خپل غم خادي دغه په غم خادي باندې طریقې باندې کوي خپل ټول ژوند د الف نه د یا پورې د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دغه په طریقه باندې کوي او که دغه په طریقه دی نه کو الله تعالی سره مینه نه کوي شپږم سبب چې دغه د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه د خلکو سره د خلکو خیرخواهي کول د خلکو سره ښېګړه د خلکو سره ښېګړه د انسانانو سره ښېګړه که دا چل دی وکړو نو الله به تا سره مینه کوي او ښېګړه په هر څه کې د ژوند په هر خبره کې ښېګړه کول احسان کول بل انسان ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کې واحسنوا احسان وکړئ د یو بل سره ښه کوئ د یو بل سره ښېګړه کوئ ان الله يحب المحسنين الله احسان ولا خلق خوښوي کم سړی چې د انسانانو د مسلمانانو دپاره ښېګړه غواړي او د هغوی سره منډه وي د هغوی سره احسان کوي الله د دې سړي سره مینه محبت کوي او چې کله ترې چا سره منډه ووایي او یو پر لاس اوچت کړي او دا وایي چې الله دې وبخه ته نور څه غواړې چې یو کونډه زنانه الله ته لاس اوچت کړي یو بوډۍ ښځه الله ته لاس اوچت کړي یو غریب سړی الله ته لاس اوچت کړي او دا وایي چې دې وبخه ته نور څه غواړې د الله اووم سبب چې د هغې د لاسه رب العالمین د انسان سره د بنده سره مینه کوي هغه دا چې خپل بدن ظاهري او باطني دا به پاک ساتي دلیل به دې څه دی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین د الله هغه کسان خوښي چې توبه وباسي که ګناه دي چې ته وشي توبه وباسي بیا د ګناه پرېږدي او د الله هغه کسان خوښي چې د پاکۍ او د صفایي خیال ساتي دوه قسمه خلک دي د الله توبه ویستونکي او پاک سړی خوښ نو د پاکۍ نه مراد کومه پاکي شوه د بدن او د توبې نه مراد کومه پاکي شوه دننه باطني نو چېرته چې دنم ګناه وشي او ګناه د هر انسان نه کېږي ځکه یو شاعر وایي من ذا الذي ما سعى قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی په دنیا کې چې سره ګناه نه ده کړې په دې عامو انسانانو کې څوک دی چې ګناه نه ده کړې ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی په دې عامو انسانانو کې چې صرف نیکۍ نه کړې دي څوک شته ګناهونه زموږ د ټولو نه کېږي رسول صلی الله علیه وسلم وخير الخطائين التوابون خو ښه خطاکار هغه دی چې د خپلې خطایي او د ګناه نه بعد بیا څه وکړي توبه وباسي نوی ژوند شروع کړه نوی ژوند د اوس نه شروع کړه د اوس نه څومره ګناهونه چې دې کړي دي هغه پرېږده ږیرې د خریلې د دې نه توبه وباسه ږیرې د وړکلې د دې نه توبه وباسه مور پلار سره بد کړې د دې نه توبه وباسه ښځې بچو سره ظلم کړې د دې نه توبه وباسه مونځ اودس کې کمی کړې د دې نه توبه وباسه رب العالمین حقوق په صحیح طریقې سره نه ادا کړي د دې نه توبه وباسه یو نوی ژوند شروع کړه او همیشه الله د توبه وباسي د الله هغه سړی خوښي چې ګوره توبې وباسي دویم الله هغه کسان خوښي چې د بدن د صفایي خیال ساتي د هغې نه بعد چې کوم سبب دی چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی په انسان باندې مین شي هغه دا چې د خلکو نه ځان بې رغبته کول د خلکو نه ځان بې رغبته کول څه مطلب یعنې د خلکو سره غم خادي نه کول د انسانانو د پیسو نه ځان بیزاره کول د تمې د انسانانو نه مه وساته چې دی به ما سره منډه وي دی به ما سره مرسته وکړي بلکې خپله تمه صرف د چا نه ساته د الله او کله چې د الله نه صرف تمه ساتله نو الله سبحانه وتعالی به په تا مهیني او تا سره مینه محبت کوي نن سبا ډېر خلک ګورې د انسانانو سره امیدونه تړلی شوي دي خیال هم دی خبرې انسانانو سره امیدونه پلاني سره پیسه ډېره د ده نه تمه ساتي د پلاني تکړه دی زورور دی بدن نه د نه تمه ساتي د پلاني د هېڅ چا نه دا تمې مه ساته چې رب العالمین د سره یي که نه هغه ستا دپاره پوره دی او تقوا په زړه کې راوستی د دې سره الله دغه انسان سره مینه کوي یو حدیث کې راځي او ډېر عجیبه حدیث دی ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي د الله درې قسمه بندګان خوښ التقي تقوادار پرهیزګار الغني چې د خلکو نه بېزاره امید یې صرف د چا نه رب العالمین د هغه سره رابطي الخفي پټ د پټ مطلب څه دی خپل عبادتونه صرف او صرف د چا دپاره کوي د الله دپاره نو په دې یو حدیث کې درې اسباب راوي تقوا د خلکو نه بېزاره کېدل اخلاص دا درې اسباب په دې حدیث کې دي د هغې نه بعد چې کوم سبب دی چې د هغې د لاسه الله د بنده سره مینه کوي هغه دی د خلکو سره ښکلي اخلاق استعمالول رسول صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن احب عباد الله الى الله یا رسول الله د الله په دې خپلو بندګانو کې کوم بندګان ډېر خوښ دي جواب د رسول صلی الله علیه وسلم دا احسنهم خلقا طبراني کې دا حدیث دی وایي د چا چې اخلاق ډېر ښکلي دي او مزدار دي الله دغه سړي سره ډېره مینه کوي
د خلکو سره اخلاق خساته. نفلي منځونه ډېر کول. حدیث کې راځي، بخاري کې دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، او زما بندلېږي ما ته رانږدې کېږي په نفلي منځونو باندې، زه بیا د دغه سړي سره محبت کوم، حتى احبه، دا سړی به زما خوښي. کوم سړی چې نفلي منځونه ډېر کوي، خو دا ګورې د هغه سړي دپاره چې لکه د فرضو خیال ساتلی او بیا دوی مرحلې ته تللی. الله سبحانه وتعالی دې زموږ سره محبت وکړي، الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه انسانانو کې کړي د کومو سره چې الله محبت کوي، د کومو سره چې د الله مینه